خپلې تېروتنې ومنئ، د خپلو غلطیو بښنه وغواړئ، که بل څوک غلطي وکړي ویې بښئ. دا به ستاسو اړیکې له ماتېدو وساتي. خپلې تېروتنې منل او د هغه بښنه غوښتل، د نورو تېروتنې بښل د لویو خلکو خصلت دی. په دې اړه موسی تعبیر صاحب د جان میکسویل یوه ژباړه لیکلې، تر تاسو پرې تر رسوم. هیله ده چې خوښه مو شي. جان میکسویل وایي انسان باید دومره ستر وي چې خپلې تېروتنې ومني، دومره هوښیار وي چې ترې ګټه واخلي، او دومره ځواکمن وي چې اصلاح یې کړي.